ګلالۍ په نامه د یو افغاني فعالې شخصیت خرابېدو لپاره د یو بل چا ویډیو په سوشل میډیا کې خپره شوه چې ګواکې دا ګلالۍ کریمي ده. خپل شخصي ډیټا مه ساتئ، شخصي ویډیوګانې، مثلا شخصي چیرې عکسونه، وساتي؟ بیک اپ سرویس. خپلو ودونو او ښادیو کې د معلومو کسانو موبایلونه یا کیمرې پرېږدئ. یو چا درته ډایرکټ ویډیو زنګ وکړه، هغه ډایرکټ مه اوکې کوئ. که یوه ویډیو راوځي ټولنیزو رسنیو ته، یو څوک څنګه هغه وپېژني چې دا ویډیو اصلي ده که جعلي ده؟ دا یو مسله ده. اول قدم کې خو خپله پروفیشنل کسان باید دا وګوري چې هغه عموما پوهیږي د مختلفو انګلو نه، زوم ان زوم اوټ نه، هغه خپل انساني انالایز. دویم قدم کې دې لپاره خپل پلیټفارمونه شته دی، خپل سیستمونه شته دی چې هغې ته دا ډیټا اپلوډ کېږي، که هغه عکس وي، ویډیو وي، او هغه انالایز کوي یو فریم په فریم، قدم په قدم یې چک کوي. هغه نښې چې د مصنوعي ځیرکتیا د جوړېدو له وجې وي یا نورې نښې وي، هغه درته پیدا کوي او بیا درته پوره ریپورټ درکوي دقیق، چې تر څو ته پوه سې چې دا اوریجنل ده که نه ده. لکه څرنګه چې موږ د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه جوړ شوی ټکس یا خط کېدلی شي وپېژنو، دغسې ویډیوګانې یا نور مسایل چې جوړېږي هغه هم د پېژندو وړ دي، ډیکوډ کېدلی شي. پرمختللو هیوادونو کې هغه هیوادونه چې ټکنالوژي پکې پرمختګ کړی دی، په هغې کې ممکن د دې امکان وي چې د دې مخنیوی وشي یا عامه پوهاوی وشي چې ښه دغه کار جعلي دی او دا اصلي دی. افغانستان غوندې ټولنه کې چې ټکنالوژي هم پکې پرمختګ نه دی کړی، حکومتونه هم پکې هغومره پرمختللي نه دي چې د دې د مخنیوي لپاره کافي لارې چارې ولري. فکر کوئ په افغانستان غوندې ټولنه کې د خلکو لپاره د شخصیتونو لپاره څومره په یو خطر بدلیدلی شي دغه چاره؟ دا یو بدبختي ده متاسفانه په افغانستان کې. په اوسني شرایطو کې موږ په افغانستان کې یوازې په مخابراتي شرکتونو او د هغو په ډیټا باندې کنټرول لرو. د انټرنیټي ډیټا باندې کنټرول ډیر سخت دی. اوس موږ سره نړیوال کوپریشن نه کوي، موږ یو په رسمیاتو باندې پیژندل شوی هیواد نه لرو او موږ دا مسایل چاته په رسمي چینل کې نشو وړاندې کولی. دا یو سردرد هغه خلکو لپاره په خاص ډول جوړوي چې په افغانستان کې ژوند کوي یا ډیټا هلته خورېږي، نو هغو ته دا مسله شته ده. څه نړیوال پلیټفارمونه جوړ شوي دي د میټا، د فیسبوک او انسټاګرام او د ټیک ټاک او د نور سوشل میډیا په همکارۍ سره اوپن سورس پروګرامونه دي، پروژې دي چې هغې ته په لاسرسي سړی کولی شي د خپلې فیک ډیټا یا د خپلې غیر اخلاقي ډیټا د مخنیوي او اپیل وکړي چې هغه د اپروو نه بعد بیا کېدلی شي په ټولنیزو رسنیو کې ډاون شي. لکه ښه مثال سټاپ ان سی آی آی په نامه یو پلیټفارم دی چې هغه د همدې مسایلو لپاره په نړیواله سطحه جوړ شوی. بیا نور هیوادونه چې دي بیا خپل حل ورته وړاندې کوي. پرمختللي هیوادونه ټیکټ ډاون د یو کې یو بل پروجیکټ دی، فکر کوم چې هغه د 18 کلونو نه ښکته خلکو لپاره استفاده کیږي. همدارنګه د یو کې یو بل پروجیکټ شته، د انډیا پروجیکټ دی په دې هکله چې هغو په د خپلو وګړو لپاره ډېر ښه حلونه وړاندې کړي دي او ډېر ښه پلیټفارمونه وړاندې کړي دي تر څو له دې سردردۍ نه هغو بېغمه شي. د افغان کارونکو ترمنځ فکر کوئ دغه حل لارې ممکنې دي؟ هغه چې نړیوال دي د ټولو انټرنیټي ارګنایزیشنونو لخوا ډیولپ شوي دي، په ګډه ډیولپ شوي، هغه کېدلی شي چې افغانان هم استفاده کړي. خو هغه هیوادونه چې د خپلو وګړو لپاره حل وړاندې کوي، مسؤل ګڼي لکه هند او نور هیوادونه، نو هغه بیا یوازې خپل هیوادوال لپاره دا سرویس وړاندې کوي، خاص سرویس. یو موضوع پکې دا هم ده چې تر څو چې که یو څوک وم غواړي په دې تړاو ځینو حل لارو نه استفاده وکړي یا اپیل وکړي ځینو سازمانونو ته، هغې نه مخکې فکر کوئ کومه داسې لاره شته دی چې عامه پوهاوی وشي یا په دې برخه کې ځینې نورې لارې چارې وي چې دغه ویډیو یا ډېرو خلکو ته ونه رسیږي یا د خلکو ذهنیت دې ته جوړ وي چې دغه ویډیو جعلي ده او هغه د کس شخصیت ډېر زیانمن نه شي؟ لکه مثلا هغه د افغان فعال یادونه تاسې وکړه یا د ځینو نورو افغان شخصیتونو یادونه تاسې وکړه. بلې که چېرته ویډیو اول خو پکار دا ده چې خپل شخصي حد کې باید انټرنیټي امنیتي مسایل موږ مراعات کړو، نو زموږ د ویډیو جوړېدلو دغه بیا کمیږي. او څه نور ټریکونه شته دی چې کولی شي هیوادوال استفاده کړي. د مثال په توګه تاسې د خپل فرینډ لیست په فیسبوک کې هغه د انلیمي کوئ یا خپل یوازې کتلی شئ، دې په ځای چې ټول خلک مو ګوري، ځکه که احیانا سبا مو ډیټا رسیږي هغو ټول خپلوانو ته ملګرو ته دا ډیټا لیږي، نو په کار دا ده چې خپل شخصي پرایوسي ته اول قدم کې ډېر زیات
توجه وشي چې هغه خپل طریقې دی په انټرنیټ کې چې هغه مراد شي او لاغې نه بعد کچیرته بیا هم ویډیو جوړیږي تاسو نو په اول قدم کې کا ریپورت چې څومره وختي شي منګه هغه پلیټ فارمونه خبر کړو نو مخنیوي تر ډیره کولای شو او د فعال یادواري چې تاسو وکړه هغه بیا متفاوته مسله و هغه پسې د شپږ کالو وکالو په خواني ویډیو چې هغه قواره کې سره ورتواله او په سټایل کې سره ورتواله او غیره واقع په د تاوان کا نو هغه د سره تړاو نه لري دا غي ډاون کول معنا نه لري مثلا کوم دا سبا او بل سبا د یو بل افغان فعال یا د یو بل افغان شخصیت په اړه کوم ویډیو ټولنیز رسنۍ ته راوځي د افغان کارونکو ترمنځ ډیر شمیر هغه وګړي دي چې د سواد کچې ټیټه ده یا مپوهاوی ډیر نه لري مسؤلیت یعنی دغه وګړو مسؤلیت څه کېدلی شي چې دغه ویډیوګانو په تړاو دوی څنګه تصمیم ونیسي او څنګه ذهنیت د دوی جوړ وسی بالکل دا واقع دا اوس چې څنګه عوام به باور کوي دا لمن سره اوس نه دي شوې دا په تاریخ کې کا تاسو راونی سي د امان الله خان د میرمنې د عکسونو نیولې او تر مختلفو اوازونو پیرانو په نور نامه باندې یمن ملت تیر وستل شو یوازینی یو وجه ده منګه زمون په ملت کې د تعلیم کچه ټیټه ده او اوس چې زمون د تعلیم کچه دومره ته ورسېدل چې موږ هغه جال شوی عکسونه پیژنو یا څنګه نړۍ پرمختګ وکړ اوس د نړۍ لیول جیک شو دی لپاره موږ ته د تعلیم کچه لا پورته کول غواړي دولسم یوازې کفایت نه کوي باید تعلیم ته نارینه او ښځینه مخه کې ترڅو په وړاندو سترګو په داسې ډیټاګانو باور ونشي چې هغه د ملت په تاواني یا د ټولنې په تاواني یا د یو چا د شخصیت د خرابېدو په تاواني نو د لپاره اولینی کار د تعلیم سطح پورته کول دي او ترڅنګ د عامه پوهاوی زیاتول دي یو موضوع لدی وړاندې له مصنوعي ځیرکتیا وړاندې دا و چې د یو چا ټولنیزې رسنۍ حق کېدلې یا یو بل چا په واک کې اخیستلې او اوس هم دا ادامه لري په دې باندې بیا یو څوک بلیک میل کېږي هغه نه د پیسو یا نورې غوښتنې کېږي د دې مخنیوی د امکان وړ دی په افغان کارونکو کې البته بالکل ګوري یو شیخ باید په نظر کې ونیسو موږ تاسو چې ټولنیزې رسنۍ نه هک کیږي چې هک کیږي هغه موږ تاسو یو فیسبوک څوک مستقیما نشي هک کولای واتس اپ نشي هک کولای یا بل رسنۍ څوک مستقیما هغه ته لاسرسي نشي کولای بلکې موږ تاسو د دماغ سره لوبه کیږي او لینک راستول کیږي موږ ځان سره تړي بیا هغه نو وروسته موږ ته یو مالیشس کوډ یا داسې وایرس په ساده اصطلاح درته وایم هغه درستول کیږي یا فیشنګ لینکونه چې هغه باندې ته باور کوي ته هک کیږي ته ذهن هک کیږي بیا ته په خپل هغه ته اکسس ورکوي ممکنه تدابیر څه شي کېدلی شي چې یو افغان نجلۍ یا یو افغان شخصیت یو افغان نارینه دي ته آماده اوسي ذهنن چې زما په اړه دغه سبا کېدلی شي کوم شان کوم ټکي دي چې دوی باید مخکې نه په نظر کې ونیسي بالکل اوله مسله په هغه سي ډیوایس کې یا هغه سي موبایل او کمپیوټر کې چې تاسو پوهیږئ چې دا تاسو نه علاوه بل څوک ورته لاسرسي کولای شي خپل شخصي ډیټا مو ساتي شخصي ویډیوګانې مثلا چیرې وساتي بیک اپ سرویس تاسو بیک اپ هارد ډیسکونه لرلی شي بیک اپ فلش ډرایو لرلی شي میموري کارت لرلی شي هغه کې وساتي بل هغه موبایل یا هغه ډیوایس کې چې تاسو ټولنیزې رسنۍ استفاده کوئ او هر وخت مو پام نه کیدل شي په غلطي کې د نستوري ته یو څه شولار شي کیدل شي په غلطي کې یو ډیټا بل چاته ولګي نو کوشش وکړئ چې ټولنیزې رسنۍ په یو موبایل کې ساتي هغه کې خپل حساسه ډیټا مو ساتي پر فل بیک اپ کې وساتي کلاود کې فری کلاود بیک اپونه شته هغه نه استفاده وکړي او دویم خپل روابطو کې خپل فرند لیست کې په ټولنیزو رسنیو کې خپل واتس اپ شیر کولو کې خپل ایمیل شیر کولو کې ډیر محتاط اوسئ په هر چا باور مکوئ د هر چا ویډیو زنګ مو کې کوي حتی ځکه هغه یوازې تاسو د مخ د حرکاتو نه تاسو هغه ما غوښتل چې یادونه وکم خدای تاسو یادونه وکړل چې ځینې مثالونه داسې چې مثلا یو چاته ویډیو زنګ ویل کېږي او هغه بیا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډیره مشهوريږي لاس په لاس کېږي دغه کوم ممکنه حل شته دی دا ښه مثال تا ویلې نږدې وخت کې د ننګرهار ولایت یو رئیس هغه سره دا واقع وشو ګوري اوس خو بيخي ټکنالوژي پرمختګ کړي ما سره د یو موبایل له دا ډیپ فیک ډیټیکشن ټکنالوژي لري یعنی که څوک تا په مقابل جانب کې د درواغو یو څوک ناسي خپل غیر اخلاقی حرکت کوي او تا هم دې ته مجبوروي چې هغه حرکت وکړي یا ته ترڅو په خبره پېږي هغه د سکرین ریکارډ کړي او هغه بیا تا بلیک میل کوي چې پیسې درنه واخلي نو خبره ده چې
داسې لیټیسټ ټیکنالوژي استفاده شي چې خپل مشرانو لپاره کورنیو کې موجود وي چې هغه ډیفیکټ ډیټیکشن یو کی او بل تاسو په واتس اپ کې سیټینګ لري چې هغه تاسو لاړ شي ان نو نمبر سایلنت کړي هغه څوک چې تاسو سره په کانټیکټ لیست کې نیوي یا تاسو سره سپ نیوي هغه د ډایرکټ تاسو ویډیو ونه شي کولای یا یو چا درته ډایرکټ ویډیو زنګ وکړي هغه ډایرکټ مو وکړي کوي یو ورکس او پیژنې بیا لاغې نه بعد په باور وکړي یا همدارنګه که څوک تاسو سره په ټولنیزو رسنیو کې د جنسي او د عشوقي روابط زیاتول غواړي او بل اخر ویډیو زنګ درنه غوښتنه کوي په هغه باندې په کار چې باور ونه شي ترڅو تاسو داسې مسایل نه بچ اوسئ او یو مسله چې بل د ټولنیزو رسنیو ته زمونږ د خويندو مایندو د ودونو د خادیو ډیټا وځي نو دینه بعد زما د ټکنالوژي د یو لاروي په توګه به دا غوښتنه چې خپل ودونو او خادیو کې د معلومو کسانو موبایلونه یا کیمرې پرېږدي که سبا څه واقع کیږي چې هغه کس معلوم اوسېږي اوس خو په خادیو کې هر څوک کیمرا راوړي بل ورځ ډیټا وتلی بیا د انویسټیګیشن هم ډیر سخت دي همدغه موضوع کې د عکسونو د خبرېدو یا ویډیوګانو په دې وروستیو کې یو بل موضوع د خلکو ترمنځ په یو بحث اوښتې هغه دا چې د ځینو ماشومانو یا مثلا د ځینو ښځو عکسونه که ټولنیزو رسنیو ته راوځي یو څوک کولی شي هغې نه استفاده وکړي دغه څومره حقیقي ده او د دې امکان شته مثلا یو نجلۍ ده یو افغان نجلۍ د هغې په خپل پروفایل باندې یو عکس لګولی یا یو کاري عکس لګوي فکر کوئ خلې همدا دی چې بیخي یو څوک خپل عکس او ویډیو خپره نه کړي که نه بله لاره هم شته زه دا مسله ډیر وخت په یو مثال کې واضح کوم کنن موږ 2-3 پیړۍ شاته لاړ شو په افغانستان کې د خزینه او نارینه سفر شو دا ډیر سخت خو اوس په یو کورولا موټر کې په یو عادي سورلي موټر کې کېدل شي مخکې ورسته خزینه او نارینه کینی اوله کې یمنګ اسانو دا نه منله همدارنګه کتا چې د تیر د طالبانو دور واخلې هغه کې عکس او ویډیو دا ناروا خو اوس هغه روا ده یا که زمونږ د ټولنې ټول لیول وګوري همداسې اپ شو زه په دې مطمئن یم چې 3 کاله 4 کاله یا 15 کاله بعد به دا یو عادي مسله نو په کار چې اوس ځان ته سردرد نکړو او د زمانه سره مطابق د ملت په توګه مزل وکړو دې په ځای چې منګه ډیر خلکو ډیر خلک ډیپریشن ته بوزو ډیر خلک خودکشي ته مجبور کړو نو اوس نه د زمانه دا واقعیت چې لکه نورم اکسپټ کړل نورم قبول کړل دا هم قبول کړو او د سره عادي برخورد وکړو لکه زه چې اوس ګورم په ټولنیزو رسنیو کې یو نیم کس پیدا کیږي د خپل مایندو عکسونه ډیر په مینه شریکي یا د ته ورته نور کارونه کوي چې دا ورو عامیدون کې کار دی او خو خبره دا ده چې سړی د دانه واکسونو څخه ځان ته غیرت او د ته ورته مسایل پورته نکړي چې خپل هم په تکلیف شو کورنۍ په تکلیف